بسم الله الرحمن الرحیم. د جناب رئیس صاحب اداري پلاوي او قدرمنو وکیل صاحبانو په اجازه په افغانستان کې په 40 کلونو جنگ کې ظلم او وحشیانه بریدونه په مختلفو محلاتو باندې سوي. په اوسني حالت کې په دینی مراکزو، مدارس او مکاتبو باندې بریدونه کاغه د طالب لخوا وي، کاغه د داعش لخوا وي او کاغه د حکومت لخوا وي، په کلکو ټکو غندو او دا نه بخونکی عمل دی. د کشفي ارګانونو نیمګړتیا او یا غیر مسلکي بودن سبب د دې ګرځي، لکه څنګه هم چې په قندوز کې په مدرسه باندې بمبري کیږي او کوچني ماشومان شهیدان کیږي. همدا ډول د قندوز د ولایت رهبري هم باید ځوابګویه واوسیږي. د کندوز د ولایت رهبري باید ځواب ورکړي د افغانستان خلکو ته. د کندوز د ولایت رهبري او همدا ډول هغه مسؤلین چې دغه بمبار ترې کړی ده د افغانستان ولسي جرګې ته راوغوښتل شي، د دوی څخه پوښتنه وکړل شي تر څو موږ ته ثابته شي چې دغه مرکز یې ولې او څنګه بمبار کړی. هغه اشخاص چې دا خیانت مرتکب شوي دي هغه باید په جزا د اعمالو ورسیږي. بله یوه خبره چې هغه هم په منطقه کې د ظلم او استبداد مخه باید ونیول شي. موږ ټول د صلح طرفدار یو. د ډیورنډ د کرښې هاخوا هزاره، بلوچ او پښتانه ورونه چې نن ورځ د پنجاب د حکومت په ضد را اوچت شوي دي حمایت یې کوو او دوی حق لري چې د صلح په فضا کې ژوند وکوي. بنان دوی ته سوله غواړو، افغانستان ته سوله غواړو او د پنجاب حکومت تورمخی غواړو ټول عمر، لکه څنګه چې الله پاک تورمخی کوي. مننه. اصول